بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو خدای مو راوله، یو ځل بیا څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې دا هفته مو تر دې مهاله پورې په خیر رسولې وي او خدای دې وکړي چې ټول به جوړ روغ یاست. د الکان د سلسلې د مرکباتو په اړه باندې مو څه نه څه موضوعات سره شریک کړله. اوس تاسې د الکان د سلسلې مرکبات پیژنئ. د الکان د سلسلې مرکبات عمومي فورمول په اړه معلومات لرئ، د دوی د ساختمان په اړه. د الکان د سلسلې د مرکباتو یو لوی مشخصه دا وه، د الکان د سلسلې د مرکباتو د پیژندلو لپاره یو مهم پوینټ دا و چې موږ ویل چې د الکان د سلسلې مرکبات چې ټولې اړیکې د کاربنو ترمنځ یوه بولې دي، د پای اړیکه په خپل ترکیب کې نه لري. نو چې د پای اړیکه په خپل ترکیب کې ونه درلودله، نو ترکیب کوونکي ټول عناصر به چې شوي sp3 هایبریډایزیشن لري. اوس راځو لکه څنګه چې په تېر درس کې ما یادوري وکړله، په تېر درس کې چې د الکان د سلسلې یوازې د الکان سلسله نه بلکې د ټولو سلسلو مرکبات چې دي دا وخت په زمان باندې مختلفې نومېښودنې ورته برابرې شوي دي، مختلفې نومېښودنې، مختلف نومونه مختلفو عالمانو ورته ورکړي دي مرکباتو ته. نو د دې لپاره موږ تاسې نن د الکان د سلسلې د مرکباتو نومېښودنه وایو. حد اکثر دا کوشش کوو چې د دغه نومېښودنې په ویلو سره موږ په دې وتوانېږو که څوک موږ ته د الکان د سلسلې یو مرکب مخته کښېږدي د هغه نوم وټاکو، او یا که یو څوک موږ تاسې ته د الکان د سلسلې د مرکباتو څخه یو نوم ذکر کړي، موږ حد اقل په دې وتوانېږو چې د هغه ساختماني فورمول ورته رسم کړو. صحیح ده؟ نو انشاءالله د دې درس تر پایه پورې به موږ تاسې په دې وتوانېږو چې د الکان د سلسلې د مرکباتو هم نوم وټاکو او هم د یې د نامه څخه د مرکب ساختمان ترسیم یا رسم کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د الکانونو نومېښودنه چې ده یا نومنکلچر د الکان د سلسلې چې دی، د الکان د سلسلې مرکبات مشبوع الفاتیک مرکبات دي چې د هغو د جملې څخه موږ د دوی دوه ډوله نومېښودنه وایو. یو ساده نومېښودنه ده. دغه ساده نومېښودنه عموما زه اوس په دې لیکچر کې تشریح کوم، بیا نو په بل وخت بیا چاته سوال هم باید پیدا نه سي او دا خبره باید تاسو ته واضح سي چې ساده نومېښودنه څه معنا. اوس په تېر لیکچر کې د ایفاق په اړه باندې مې یو څه معلومات ما تاسو ته درکړي وه چې ایفاق نومېښودنه، ایفاق یو خاص سازمان دی چې د مرکباتو دپاره یې سیستماتیکه نومېښودنه ترتیب کړې ده او حد اکثر کوشش یې په دې باندې کړی دی چې د ټولو مرکباتو دپاره نومونه د یوې قاعدې په اساس باندې وټاکل شي. نو دا خو ډېره ښه خبره ده. د نړۍ په هر کونج کې، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې محصلین، استادان د ایفاق نومېښودنې ټول قواعد پر یوه طریقه باندې وایي. خو دا چې اکثره وخت ډېری مرکبات وي په ساده نومېښودنه یا هغه مروجه نومېښودنه چې هغه لومړی ځل پر یو مرکب باندې خاصتا په طبابت کې کوم نوم یو چا ایښی وي، نو هغه نوم ډېر مشهور سوی وي، د خلکو د خولو څخه یا د کتابو څخه ایستل ناشونی کار وي. نو په دې اساس باندې موږ باید کوشش وکړو چې دغه نومان هم یو اندازه ورسره چې کړو زده کړو. ساده نومېښودنه اصلا هغه وخت چې عالمانو په 14مه پېړۍ کې، په 15مه پېړۍ کې، په 14مه پېړۍ کې د کیمیادانانو مرکبات یا عناصر کشفوله، نو هغه وخت دغه علمیت داسې و لکه دا نن زمان چې موږ تاسې په کورو کې او په ښارو کې د دوستانو په منځ کې یو رقم بخالت دغه علم درلودی، لکه دا اوس چې موږ تاسې لرو په ځینې شیانو کې. لکه اوس مثلا سره کورو کې مثلا یوې ښځې یو خور یو غاړه رخ کړې وي، صحیح خبره ده، یو نقشه وي، نو دا نقشه چې دغسې چې نومېږي په کلي کې ډېره یا په محل کې ډېره رایج سوې نه وي، رواج سوې نه وي، نو بیا کوشش کوي چې یوه بانه او بله بانه یو چاته وکړي دغه نقشه پټوي. خاصتا په هغه وخت کې به بیخي پټوي چې کله یې دوی رغوي وایي ښه دی نو چې د دوی در مخه یې زه مثال
زما ورور یې واغوندي یا زما دوست یې واغوندي. د یو رقم بخالت په دغه برخه کې کوي. دغسې په نورو برخو کې موږ تاسو ځینې شیان د ځینې نورو سکتورو لکه اوس مثلا ځینې کاسبان دي چې د کسب هغه مهمې نقطې د شاګردانو څخه پټوي. وایي که چیرې مې دا مهمه نقطه ورته ور وښودل نو زما او د ده نو بیا فرق چې شي سو نو بالا خو زما کار بالا ودرېدی بالا به دی هغه زما کار سرته رسوي زما خلا به ډکوي. یو رقم داسې فکر په 14مه پېړۍ 15مه 16مه پېړۍ کې شتون درلودی. نو ځکه کیمیا چې په تېر سمستر کې ما درته ویل بلک آرټ دی یا د تور هنر په نامه سره یادېدی، د جادو د علم په نامه سره هم یادېدی او واقعیت جادو ته ورته دی. تکې سپینې شیدې خو یو دوه څکه سپین څکک ور واچوه په تک تور باندې واوړي، دا تک سپین څکه تک تور ته واوښتې دا په خپله یو رقم جادو ډوله معلومیږي. نو د بلک آرټ نوم ورباندې ایښودل سوی و. حتی د وخت ساینسدانانو چې به یو عنصر په یو سمبول سره یا په یو علامه سره یا په یو نامه سره و هغه نوم او هغه سمبول بې لا هم و چاته دور شوی. هر عالم به ځان ته نوم او ځان ته سمبول یعنې د نړۍ په شاوخوا کې په جلا جلا برخو کې جلا جلا عالمانو یوه مرکب ته جلا جلا نومان ورکړي وه. خو په هر صورت دا ساده نومښودنه هڅه د دې سوې ده چې د دغه بېلابېلو نومانو لپاره د دوی مشترکه قاعده تاسو ته ذکر سي او بیا تاسو نوم کښېښولی سي، ساده نوم یې په یاد کړی سي. دا قاعده داسې یو شی دی چې قاعده زده سوه نو بیا د ټولو مرکباتو لپاره همدا یوه قاعده وي. خو په ساده نوم ایښودنه کې زه ستاسو سر ور خلاصومه چې د ساده نوم ایښودنه چې ده په ټولو مرکباتو کې د صدق وړ نه ده. یوازې په ځینو سلسلو کې 50% 80% حتی تر 80% پورې مرکباتو کې د صدق وړ 20% وجود نه لري. په ځینو کې داسې وي بیخي تر 10% مرکباتو پورې ساده نوم ایښودنه تصدیق کېږي، بیا په نورو کې کار نه کوي. نورو کې بیا دغه قواعد که موږ عملي کړو هغه نوم یې پر هغه سیسټم باندې نه راځي. خو په هر صورت د الکان د سلسلې مرکبات لپاره ساده نوم ایښودنه داسې ټاکل کېږي. الکان تاسو د نامت وګورئ الکا ME دا په پای کې اضافه شوې ده. الکا پر ځای باندې د کاربن شماره ذکر کوو. د دې تر مخه چې د الکان د سلسلې مرکبات چې دي موږ تاسې د دې لپاره نوم وټاکو. دغه حساب چې دی دا باید موږ تاسې خامخا زده وي چې ډېری کسان و دې ته لاتیني حساب وایي. لاتین کلمه چې ده موږ په دې معنا باندې ډېر وخت کاروو چې لاتین یو ژبه ده، مګر ژبه ده خو دا د ساینس ژبه ده، د ډېرو ژبو یو مجموعه ده. نو په دې اساس باندې دا لاتیني حساب ورته ویلی سي. یو ته موږ تاسې میتا وایو، دوه ته ایتا، پروپا، بیوتا. دا ال ته نه درکول سوی باید په پای کې یوه ای ولري. دې که پورې تر 10 پورې ضرورت ستاسې شته د هغه 10 پورې معادلې تاسې ته راخیستې دي. که دې په عضوي کیمیاګانو کې عمومي کیمیاګانو کې تاسې که وګورئ تقریبا تر 200 پورې دغه حساب شتون لري. خو ضرورت نشته زموږ یوازې تر 10 پورې پکارېږي. همدا 10 که یو چا زده بلا مشکل نشته، د مرکباتو ته نوم ورکولی سي. میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پینتا، هیګزا، هفتا، اوه شوله، اوکتا، اته، نونه، نه او دې که 10. د اول مرکب ته موږ میتان وایو. د الکان په سلسله کې ورته څه وایو؟ میتان وایو. ځکه چې د دې مرکب مالیکولي فورمول کې تاسې وګورئ د کاربن شمیر څو دی؟ د کاربن شمیر 1 دی. دلته وګورئ، زه به دلته درته وهم لیکمه. میتان CH4 دی. د الکان د سلسلې لومړنی مرکب څو هایدروجن اتومونه لري؟ 1. نو میتا د دا 1 په اساس او د ANE کلمه په دې اساس ورکول سوې ده چې دا د الکان د سلسلې مرکب دی. یعنې د الکا پر ځای باندې شماره ذکر کوو، د کاربن شمیر، او په پای کې NE کلمه ور اضافه کوو. میتا 1 ته ویل کېږي، دا کاربن 1 دی نو میتا مې ذکر کوي. او چون چې دا د الکان د سلسلې د مرکباتو پر عمومي فورمول باندې جوړ دی نو په دې خاطر وده ته موږ تاسې NE په پای کې ور اضافه کوو. میتا خو یو کاربن سو، NE په دې اضافه کړي چې د الکان په سلسله جوړ دی. CnH2n جمع 2. صحیح خبره ده؟ د هغسې د ایتان مرکب چې دی هغه به C2 H به څو وي؟ خامخا H به څو وي؟ د الکان پر سلسله یې نو جوړ کړه. د الکان پر سلسله یې داسې جوړوم د کاربن شمیر
2 چنده کومه 2 پر جمع کوم 2 چې 2 چنده کوي دا 4 2 پر واچوي دا 6 صحیح ده نو دا خو ګور د الکان په سلسله جوړ شو و چې د الکان په سلسله باید د نامه په پای کې ان ای کلمه مو اضافه کړو د کاربنونو شمېر څو دي 2 نو ایتا لیکم ایتا معنا 2 ان ای مې اضافه کړه ایتان دا ایتان په دې معنا چې دا ان ای د دې معنا لري چې د الکان د سلسلې پر عمومي فورمول په اساس جوړ دي او ایتا 2 کاربنونه لري پروپا به 3 کاربنونه درلودونکي دي که ان ای په پای کې ور اضافه کړي نو پوسی چې دا مرکب شوي سی 3 اچ 3 2 چنده کې 6 2 پر واچوي 8 اچ په څوي 8 به وي که چیرې مثلا اچ وسی نو بیا دې تاسو پروپان نسی وایي که څه هم د کاربنونو شمېر 3 دي پروپا ورته وایي ان ای نسی اضافه کولی ځکه چې د کاربنونو شمېر چې 8 سي بیا هغه وخت ان ای ته ور اضافه کولی سي هغه وخت د الکان په سلسله باندې جوړ دي سر په خلاصېږي که یا صحیح ده نو دلته دا تاسې دغه حساب ته پسې وګورئ 11 ته ادې کا وایي دلته دغه ای ټولو ته بیا تاسې ورکړئ نو اوس نو زه څنګه وکړم چې ای نه درکو سیز معامله دی ورته فکر شوی نو ادې کا یعنې 11 که چېرته د کاربن شمېر 11 سي په هر مرکب کې چې وي هغه ته موږ ادې کا په سر کې اضافه کوو مګر خو په پای کې دغه د ان ای کلمه یې د هایدروجن د شمېر په اساس اضافه کېږي که د هایدروجن شمېر د الکان په سلسله و اوس ګورئ دا سی 11 اچ به یې څو راسي 11 به چنده که دا یې 22 2 پر واچوه 24 نو که چیرې داسې وو چې موږ داسې یو فورمول درلودی د دغه نوم به بیا ادېکان وي چې شي وي ادېکان وي د الکان دپاره یې دا نوم شو دو دیکا 12 ترای دیکا 14 تیترا دیکا 14 پینتا دیکا 15 ایکوسا دلته ای لري ایکوسا وشلو ته ویل کېږي ایکوسا سیسو دو دیکوسا ترای دیکوسا تیترا ایکوسا داسې تر پایه پورې تاسې د دې دپاره نومان دیش تاسې کولی شئ چې د یو دیش دو دیش راولئ 40 50 او په پای کې 70 د ذکر کړي دي خو ما تاسو ته دا خبره مخکې واضح کړله چې تر 10 پورې ستاسې صورت دی د 11 څخه بیا تر 10 پورې داسې ستاسې د زړه دپاره یو په اصطلاح په جدول کې یو اضافه کار دی چې راخیستل شوی دی تر 10 پورې ستاسې وظیفه ده باید زده یې کړئ او زده مو وي د خیره سره خدای دې وکړي چې په دا باندې مثال خلاص شوی وي ساده نومشورنه ډېره اسانه ده خو په ساده نومشورنه کې یو مهمه خبره دا ده چې باید دا لومړی پړاو خو مې درته ووایه چې نوم یې داسې ایښول کېږي مګر بله خبره دا ده چې 3 کلمې په ساده نومشورنه کې باید زموږ تاسې زده وي هغه ما مخکې هم تشریح کړي دي هغه لکه د نارمل کلمه چې په ان سره ښول کېږي ساده ان او ایزو کلمه او نیو کلمه دا 3 کلمې په ساده نومشورنه کې د الکان د سلسلې مهم رول لري مهم رول یې په کوم اساس باندې دی اوس نو ګورئ که چیرې داسې وو چې د ټي کاربن په یو مرکب کې شتون نه درلودی مستقیم ځنځیر یې درلودی هغه ته موږ مثلا دا مرکب تاسې وګورئ 15 کاربنونه لري او 12 هایدروجنونه د الکان په سلسله جوړ دا پنتان دي دا کم پنتان دی دا نارمل پنتان دی کم یو نارمل ان پنتان که چیرې موږ نارمل پنتان ته ان ونه لیکو هم مشکل نشته ښه او که ان ولیکو ښه خبره صحیح ده که چیرې د الکان د سلسلې د مرکبه سره هیڅ ان ایسو نیو یو شی هم نه و تاسو پوه شئ چې دا نارمل الکان دی یعنې مستقیم ځنځیر لري که چیرې ټي کاربن یو یا څو دانې ټي کاربنونه په یو مرکب کې پیدا سوه او هغه مرکب د الکان د سلسلې و نور یې د الکان په سلسله نومېږي اوس ګوره په دې دا 15 کاربنونه لري او هایدروجنونه یې 12 دي دا هم پنتان دی مګر دا ایزو پنتان دی لازمي خبره ده چې دغه د ایزو کلمه چې ده دا به موږ تاسې په سر کې د نامو اضافه کوو که چیرې مو د ایزو کلمه ور اضافه نه کړله نو موږ چې دا نوم ټاکلی دی دا نوم به بلکل غلط وي
ځکه چې نو که ایزو اضافه نه کړې د نارمل معنا لري. د نارمل معنا چې ولیدل بیا د دغه مرکب نوم کښېښوئ. نو د دې مرکب نوم چې ته کښېږدې او دا مرکب خو د جې سره جلا دی نو د جلا مرکب نوم باید څه شي جلا وي. صحیح خبره ده؟ خو دا جوي کې چې په پوه سوي به یاست راځم پسې نیوپنتان ته. دا بیا هغه مرکبات چې په خپل ترکیب کې یو یا څو دانې د کیو کاربونونه ولري. د ټي اس پي کاربونونه دلته ارزښت نه لري په نیو کلمه کې. نیو کلمه یوازې هغه وخت هغه مرکب ته ور اضافه کوو چې په هغه کې کیو کاربون شتون ولري، یوه دانه یا څو دانې. اوس نو یوه دانه کاربون چې شتون ولري او څو دانې چې شتون ولري، ما تاسو ته ویل ساده نومېدنه په ټولو مرکباتو کې تصدیق نه کوي. که یوه دانه ټي کاربون وي که پنځه دانې ټي کاربون ایزو کلمه اضافه کوو نو اوس موږ ته نه معلومېږي چې پنځه ټي کاربونونه پکښې کې دي که یو. مثلا موږ وایو ایزو ادیکان، صحیح ده؟ نو په هغه کې خو درې راتلی سي څلور راتلی سي. نو کم یو؟ درې والا، څلور والا، دوه والا، یو والا. بالا د دې په ایسته چې کله زنځیر منشابوالی پیدا کړي، کوږوالی پیدا کړي، ټي او کیو کاربونونه یې پیدا کړه، نو په هغه صورت کې د الکان د سلسلې ساده نومېښودنه چې ده 100% د تصدیق وړ نه ده او 100% موږ نشو کولی چې په هغه باندې د یو مرکب هویت وپېژنو. صحیح خبره ده؟ ډېر ښه. اوس نو ګورئ دلته بیا دا دی ایزوبیوتان، ایزوپنتان، ایزوهیکزان، دا منشاب زنځیرونه لري او په ټولو کې د ټي کاربون شته. دلته لاندې وګورئ دا پنتان دی. د پنتان ساختماني فرمول لنډ ساختماني فرمول یې دلته دا دی وجود لري. یوې خبرې ته شوس چې زما فکر شو زه ساختماني فرمولونه هم درته تشریح کوم اوس د خیره سره چې دا ساختماني فرمول تاسې څنګه باید وټاکئ. نو دا فرمول چې دی دا خو ما درته ویل بالون موډل فرمول دی چې هغه فضایي جوړښت یې پکښې کې واضح کېږي. دغسې د دې ټولو دپاره اوس زه راځم دلته د الکان د سلسلې د ځینو مرکباتو تاسې ته نومونه او د دوی ساختماني فرمولونه لیکمه. د الکان د سلسلې مرکباتو یو مرکب دی مثلا CH4، صحیح ده؟ CH4 دا یې لومړی مرکب سو. دې ته موږ تاسې څه شي وایو؟ مشرح فرمول څنګه کوم یو کاربون دی، څلور اړیکې، sp3 هایبریډایزیشن لري، هر اړیکه به 0.5 درجې زاویه د بلې اړیکې سره لري او دلته به دغه څلور سره اړیکې تاسې په چیش باندې ورپوره کوئ؟ په هایدروجن باندې ورپوره کوئ، ځکه یو کاربون دی د څلورو هایدروجنو سره یوه اړیکه جوړوي او په نتیجه کې دی اوکتیت کېږي او مرکب ورڅخه لاسته راځي. صحیح خبره ده؟ دا یې مشرح یا ساختماني فرمول شو. دا نارمل الکان دی یوازې یو کاربون لري. نو یو کاربون چې لري و یوه ته موږ تاسې میتا وایو. نو زه یې لیکمه چې میتا، صحیح ده؟ نوم یې میتا مې ولیکله، صحیح ده؟ اوس په دې خاطر چې د الکان په سلسلې پر عمومي فرمول په اساس جوړ دی نو NE کلمه هم چې کوم ور اضافه کوم میتان، دا مرکب نوم چې شو میتان شو. راځم پسې بل مرکب ته C4H4 چې دوه چنده کو اته دوه پر واچوئ لس، C4H لس. د دا مرکب دپاره ساختماني فرمول ډېر اسانه، تاسې به راولاړ شئ. کاربون څلور دانې کاربون اتومونه به یو د بل سره وصل کوي په یوه اړیکه باندې. چون چې د الکان سلسلې مرکب دی نو ټولې اړیکې به څه وي؟ یو ګونې وي. اوس نو بیا هر کاربون چې څو نورو اړیکو ته ضرورت لري هغه اړیکې د هایدروجنونو سره، دغه اول کاربون چې دی د درو اړیکو ته ضرورت لري، درې اړیکې د هایدروجن سره ورپوره کومه. صحیح ده که نه ده؟ درې هایدروجن، لس هایدروجن اتومونه باید پوره کړم. دا کاربون د دوو کاربونو سره اړیکه لري، دوې اړیکې کمې دي ځکه موږ ویلي وو چې د کاربون اړیکې څو دي؟ څلور اړیکې جوړوي. نو دوې اړیکې د کاربونو سره جوړې کړې وې، دوې به د هایدروجنو سره ورپوره، دا پنځه هایدروجن شوه، درې هغه وه، پنځه لا پاته دي. دا کاربون ته وګورئ یوه دا اړیکه لري، یوه دا اړیکه لري، دا دوې اړیکې به هم د چا سره ورکړمه؟ د هایدروجنو سره ورکړم. صحیح شو؟ دا یې څو دی؟ اووه هایدروجن، درې پاته دي. دا کاربون هم درې اړیکې کمې دي، یو دوه او دا یې هم درې سره د هایدروجن اتومونه به دلته ذکر کړم.
نوم خو یې تاسو ټاکلی سئ د کاربنونو شمېر 4 دی نو زه لیکمه 4 ته خو موږ تاسو ویل چې بیوتا وایي بیوتا صحیح ده بیوتا ان ای په پای کې ور اضافه کوم چون چې دا د الکان د سلسلې پر عمومي فورمول په اساس جوړ دی په دې خاطر به دې ته څه وایم بیوتان وایم واضح شوه درته که نه نو انشاءالله العزیز تاسو به مشکل ونه لرئ د نن ورځ دپاره ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د الکان د سلسلې د مرکباتو د سی ایچ 4 څخه نیولې بیا تر دغه پورې تر سی لس دیکانه پورې سی لس ایچ لس چې دوه چنده کوي 20 دا یې 22 ایچ 22 تر دیکانه پورې دا مرکب د ټولو ساختماني فورمولونو په نارمل شکل ولیکئ صحیح ده نارمل شکلونه به د ټولو ساختماني فورمولونو تاسې ولیکئ پر یو مرکب باندې او بیا به ماته د خیر سره راواستوئ